خدمتی که شما میکنین برای همه ما جای افتخار است. په تاسو باندې ویاړ یو، په تاسو افتخار کوو، په حیث د دولت، په حیث د سیاسون، په حیث د رهبري درته دا وعده درکوو چې هیڅ وخت مونږ په خپلو سربازانو باندې معامله نه کوو، نه به یې وکړو. دا هیواد تاسو په خپلو وینو، په خپلو مټو ساتلی دی او انشاءالله د دې نه وروسته به یې ساتو. هغه کسان چې د دې خو خیال او تخیل کوي چې را به شي په مونږ باندې به خپل باداران حاکمان کړي، هغوی به هیڅ وخت دې هدف ته ونه رسیږي انشاءالله. شما مدافع کشور تنها نیستین، شما مدافع دین اسلام است. دشمن د جنگ په میدان کې ماته خوړلې، تاسو ورته ماتې ورکړې ده. اوس ملکي خلک خپل هدف ګرځولی دي. په د اواخرو کې مونږ وینو چې د ملکي تاسیساتو مثلا د ودونو، د مسجدونو باندې د دوی حملې دا په اثبات رسوي چې دوی په میدان جنگ کې تاسو سره مقابله نشي کولی او زی د ملکي وګړو نه خپل بدل اخلي او د خپلو بادارانو اهداف دلته پوره کوي.